السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډیر مهم خبرونه درکړم. چې خاص کر اولنی خبر به د افغانستان او د پاکستان د لوبو په هکله باندې تاسو ته وایم چې پاکستان نوې دغه لوبې اعلان کړي دي. او بل به زه تاسو ته د ایشیا کپ په هکله باندې یو بد خبر درکړم، ځکه نن هندوستان او د انګلند چې کومه ټیسټ لوبه وله هغه ونه هندوستان ګټلې ده. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه شئ. نو راځم ډایرکټ به زه تاسو ته دغه خبرونه ووایم. چې اولنی خبر بس 13 ورځ ناوخته ټایم کې د شپې 2:30 بجې د افغانستان په وخت باندې د سریلانکا ویسټ انډیز دویمه شروریزه لوبه ترسره شوله او دغه لوبه بیا سریلانکا ورنه ګټلې ده. په دغه لوبه کې سریلانکا اول بیټینګ ترسره کړ، 161 رنز د ټارګټ ویسټ انډیز ته ورکړ. ویسټ انډیز بیا ونه څه کولی دغه ټارګټ پوره کړي، صرف 119 پورې دغسې رنزونه ورسول او ټول لوبغاړي آوټ شول. د سریلانکا سپین بالران چې کوم د 6 لوبغاړي سپین بالران واخیستلي دي او 3 لوبغاړي چې کوم دغه بیا فاست بالران واخیستلي دي. د نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې د هندوستان او د انګلند چې کومه څلورمه ټیسټ لوبه ترسره شوله، نن د دغه نتیجه راووتله چې دغه لوبه ونه هندوستان ډېر په اسانۍ سره وګټله. یعنې په یو بیټینګ باندې انګلند نه دغه لوبه وګټله، په 26 رنزو باندې هندوستان دغه لوبه انګلند نه وګټله. او دې سره هغه ټیسټ چمپionشپ فاینل چې کوم چې جون میاشتې کې ترسره کیږي، هندوستان به دغه فاینل لوبه له نیوزیلند سره په جون میاشتې کې ترسره کوي او په جون میاشتې کې ایشیا کپ هم شروع کیدونکی و. نو هندوستان خو کوالیفای وکړله، اوس دغسې خبرونه راځي. حالانکه هندوستان نه کوم خبر نه ده راغلی، کوم خبرونه چې پاکستان نه راغلي دي چې ایشیا کپ هندوستان کینسل کړی ده. یعنې دغه کال 2022 یا کال 2023 ته به دوی ایشیا کپ واړوي، ځکه دوی دغه فاینل لوبه په هیڅ قیمت باندې نه پرېږدي. یعنې نیوزیلند سره به دوی دغه ټیسټ چمپionشپ فاینل لوبه ترسره کوي. نو دغه لوبې کولو وروسته د ایشیا کپ امکانات نه معلومیږي. خو د دغه فیصله به زه تاسو ته وایم چې جیشا د ایشین کرکټ کونسل مشر چې کوم ده، هغه به اخرنۍ فیصله ایشیا کپ په هکله باندې د هندوستان نه راځي. او د نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې د آی پی ایل تاریخونه هم د هندوستان له طرف نه اعلان شوي دي. زه به تاسو ته وایم آی پی ایل چې کوم ده هغه به د راتلونکې میاشتې چې کومه ده، یعنې اپریل میاشتې نه هم تاریخ باندې به شروع کیږي او همدغسې مۍ 13 تاریخ پورې به دوام کوي. تقریبا 1.5 میاشتې نه زیات دغه ټورنمنټ په هندوستان کې ترسره کیږي. د هندوستان په 6 ښارو کې دغه لوبې ترسره کیږي. ممبئی ښار کې دغه لوبې نه ترسره کیږي، وایي دلته وایرس ډېر زیات ده. نو دغه نور ښارونه چې کوم دي د آی پی ایل لوبې به ترسره کیږي. او زه به تاسو ته وایم چې سنرایز حیدرآباد ټیم کې د افغانستان 3 لوبغاړي که خیر لوبې ترسره کوي. د نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې دغه پاکستان سوپر لیګ بقایه لوبې چې کومې دي، پاکستان بیا وایي چې راتلونکې هفته کې د موږ یو ډېره مهمه میټینګ ترسره کیږي. په دغه میټینګ کې به موږ فیصله وکړو چې د پاکستان سوپر لیګ دغه بقایه لوبې موږ کله او چیرته ترسره کړو. حالانکه دوی په دې باندې غور او فکر کوي چې په یو ولایت کې دغه لوبې ترسره شي، یا به په کراچۍ کې کیږي یا به په لاهور کې کیږي. د هغې فیصله په راتلونکې هفته کې چې کوم میټینګ ترسره کیږي دغه کې به وشي. او د نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې پاکستان خپل نوی شیډیول جوړ کړی ده چې په دغه کې تاسو کتلی شئ د پاکستان یو سیریز افغانستان سیریز هم په دغه کې شتون لري. سپتمبر میاشتې کې چې کوم افغانستان سیریز دی، دغه کې 53 ورځې لوبې به افغانستان پاکستان سره کوي. دغه نورې لوبې تاسو کتلی شئ چې اپریل میاشتې کې دوی ساوت افریقا سره لوبېږي، مای میاشتې کې بیا زیمبابوې سره لوبېږي، جون میاشتې کې ګوره ایشیا کپ ده، خو هغه مشکل کې راغلی ده. اوس مشکله ده که ایشیا کپ ترسره شي. جون جولای کې بیا تاسو وګورئ دلته دوی آیلینډ سره هم لوبېږي، انګلند سره هم لوبېږي او د نه علاوه بیا ویسټ انډیز سره لوبېږي اګست میاشتې کې. سپتمبر میاشتې کې به که خیر پاکستان او د افغانستان سیریز په دوبۍ کې ترسره کیږي. تاسو کتلی شئ د پاکستان ډېرې زیاتې لوبې د اکتوبر کې نیوزیلند سره لوبېږي، بیا انګلند سره لوبېږي، نومبر کې بیا شلوریزه ورلډ کپ کې لوبېږي، بیا نومبر کې اخره کې بنګلادیش سره لوبېږي. د نه علاوه ډسمبر کې ویسټ انډیز سره لوبېږي. دغسې د پاکستان ډېر زیات مصروفه ده، خو دغه لوبې په افغانستان سره چې کومې لوبې دي دغه دوی په دغه خپل شیډیول کې اچولي دي. نو همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.